د دنیا شیرین وختونه زی د باد په شان تیریږي ماشومتوب و ځواني تور سو پرې ځي خزانېږي د دنیا شیرین وختونه. محترم اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د جهنم د پیژندلو و خپرونو ته. د جهنم پیژندل ماشومتوب و ځواني تور سو پرې ځي خزانېږي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جهنم یا دوزخ وپیژنئ. حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال فإنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها. متفق عليه. حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا اور چې انسانان په دنیا کې بلوي دا د دوزخ د اور او یایمه برخه ده. خلکو او صحابه کرامو عرض وکړه یا رسول الله که په دغه اور باندې هم الله رب العزت په آخرت کې د خپل ګنهګار بندگان سوي وی او هغوی ته عذاب ورکړی وی دا هم کافي و. خو رسول الله وفرمیل هغه تر دغه 9 برخې زیات دی او هره برخه د دنیا د اور په څیر ده. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. د دنیا اور چې تقریبا 9 درجې د آخرت د اور او د جهنم د اور نه کم دی. نیمه دقه او دقه من خپل بدن او ګوته هغه ته نشي نیولی، نو یا الله تم د جهنم د اور نه په خپل حفظ و امان کې وساتي. دوزخ یوه بندیخانه ده، خو د دنیا تر بدو بده بندیخانه ده. جهنم او دوزخ یو عذاب دی، خو د دنیا ټول عذاب ځایونه د هغه په پرتله هیڅ نه دي. الله رب العزت په سورة فرقان کې فرمایي انها ساعت مستقرا و مقاما، بېشکه هغه ډیر بدمش ځای او اوسیدن ځای دی. همدارنګه الله په سورة صاد کې فرمایي جهنم یصلونها فبئس المهاد، دوزخ ته به دوی ورلیږي نو هغه ډیر بد فرش دی. همدارنګه الله په سورة توبه کې یو 8 کې فرمایي قل نار جهنم اشد حرا. ای نبی علیه السلام دوی ته ووایه چې د دوزخ اور ډیر ګرم دی. همدارنګه الله په سورة اسراء کې 9 آیت کې فرمایي کلما خبت زدناهم سعیرا، کله چې هغه مري موږ نور هم تازه کوو. یعنی د جهنم د اور حرارت چې کله کم شي هغه موږ نور هم د دې نه تازه کړو چې حرارت او ګرمایش زیات شي. د جهنم د اور لمبې د ډېر لرې لرې ځایونو څخه ښکاري. الله رب العزت په سورة مرسلات کې فرمایي انها ترمی بشرر کالقصر کانه جمالات صفر. بېشکه دوزخ د ماڼیو په څیر بدسرکې غورځوي، ګواکې هغه زیړ اوښان دي. یعنې د اور لمبې به داسې بادیږي لکه د کورونو په شان، لکه د زیړو اوښانو په شان. هلته به الله کفار، منافقین او هغه بندگان چې د الله د اوامرو نه او د الله د حکمونو نه یې سرغړونه کړې هلته به الله عذاب ورکوي. جهنم داسې اور دی چې هغه پوستونه اړوي لکه چې الله په سورة معارج کې فرمایي کلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى. الله وایي نه هیڅکله داسې نه ده، هغه لمبې وهونکی اور دی، د مخ پوست اړوي،
هغه څوک رابولي ځان طرف ته چې هغه شا کړي او مخې اړولی یعنی نافرمانه خلک جهنم ځان ته رابولي هغه کسان چې د الله د اوامرو او د احکامو نه په دنیا کې سرغړونه کړې هغه ډیر عجیب اور دی هغه په زړونو باندې اثر کوي هغه د دنیا د اور په شان نه دی لکه چې الله په سورة همزه کې فرمایي نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده د الله رب العزت بل شوی اور دی چې په زړونو خیجي بېشکه هغه به پر دوی د اوږدو ستنو په شکل رابند وي دوزخ اوه دروازې لري او د هرې دروازې لپاره خپل خلک معلوم دي لکه چې الله فرمایي لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم دوزخ اوه دروازې لري د هرې دروازې لپاره خپله ویشلې برخه ده چې د هغې نه به جهنمیان جهنم ته ورننوځي دوزخ ډیر پراخ او ډیر لوی دی هلته به د الله رب العزت ډیر ګنهګار مشرکین او کفار بندگان ور واچولی شي خو جهنم به ډک نشي بیا به هم آوازونه کوي لکه په صورت قاف کې الله رب العزت فرمایي یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید په هغه ورځ به موږ جهنم ته ووایو آیا ډک شوې او دی به وایي چې آیا نور څه شته ماته راوړئ او ماته راواچوئ دوزخیان به نه مړه وي او نه به ژوندي وي بلکې د مرګ او ژوند په کشمکش کې به وي او د الله رب العزت عذاب به څکي لکه په صورت طه کې په 4 آیت کې الله فرمایي انه من یأت ربه مجرما فان له جهنم لا یموت فیها ولا یحیا بېشکه هغه څوک چې خپل رب ته حاضر شي او مجرم وي نو د ده لپاره جهنم دی چې نه به پکې مري او نه به پکې ژوندی پاتې کیږي بلکې د ژوند او د مرګ په کشمکش کې به وي او د الله رب العزت عذاب به څکي الله رب العزت چې کله جهنمیان جهنم ته غورځوي نو دوزخیانو ته به په غاړو کې توقونه ور واچول شي هغوی به په زنځیرونو کلک وتړل شي او په پوره خواري او ذلت او په کش کولو سره به الله رب العزت هغوی جهنم ته ګذار کړي لکه الله رب العزت په صورت مؤمنون کې 1 او 2 آیت کې فرمایي اذ الاغلال في اغناقهم والسلاسل يسحبون في الحمیم ثم في النار يسجرون هغه وخت چې د دوی په غاړو کې توقونه او زنځیرونه واچول شي او په کشولو سره جوش اوبو ته او بیا دوزخ ته وغورځولی شي او هغه کسان چې جهنمیان دي الله رب العزت هغوی ته بخښنه نه وي کړې د هغو عملنامه به الله په چپ لاس کې ورکړي هغوی په دې پوهیږي چې موږ جهنمیان یو لکه چې الله رب العزت په صورت حاقه کې فرمایي واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغني عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله زرعها 70 ذراعا فاسلكوه الله رب العزت فرمایي هغه څوک چې عملنامه یې په چپ لاس ورکړی شي نو دی به وایي کاش چې ما ته خپله عملنامه بلکل الله راکړې نه وای او زه بیخي په دې باندې خبر نه وای چې زما حساب او زما کتاب څه دی اولته به افسوس کوي چې ای کاش ما ته مرګ راشي او مرګ زما کار پای ته ورسوي او هغه مال چې ما په دنیا کې درلوده هغه مال ما ته هم ګټه ونه رسوله هغه قدرت مې چې په دنیا کې درلوده هغه مې هم له لاسه ووت له الله له طرفه به حکم وشي چې دی ونیسئ غاړې ته یې توقونه ور واچوئ بیا یې دوزخ ته وغورځوئ بیا یې په هغه زنځیرونو وتړئ چې د هغه هره کړۍ او یا ګزه ده نن خو خلک په دنیا کې په خپل ځواني په خپل مال او په خپل قدرت باندې نازیږي الله یې ویر کړی خپل مال په ناوړه ځایونو کې استعمالوي مال یې لامل د فساد او د منکراتو د فجایع ګرځېدلی په قدرت کې الله ویر کړی دی په خلکو باندې ظلم او وحشت و تیری کوي د الله حکمونه پښو لاندې کوي خو هلته به وایي چې هغه مال ما په دنیا کې درلوده هغه هم ماته ګټه راونه رسوله
هغه قدرت چې ما په دنیا کې درلوده هغه هم زما له لاسه ووت، نو الله به ووایي چې دی ونیسئ، غاړې ته یې توقونه ور واچوئ، بیا یې دوزخ ته وغورځوئ او په هغه زنځیرونو یې وتړئ چې د هغه هره کړۍ او یا ګزه ده او هغه زنځیرونه به هم د جهنم د اور وي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. نو قدرمنو اورېدونکو، د دنیا په لنډ ژوند باندې مه دوکه کیږئ. د الله اوامرو او د الله احکامو ته غاړه کیدئ چې الله څه وایي، د الله رسول څه وایي. نن موږ خپله دنیا اصلي مقصد او اصلي ژوند ګرځولی، آخرت زموږ نه هیر دی، خو یو ورځ به الله خپل حضور ته درئ، الله به زموږ نه پوښتنې کوي. که زموږ ورونه دي هغوی دې هم الله ته متوجه شي، که زموږ خویندې دي هغوی دې هم الله ته متوجه شي، د الله نه دې ویریږي. خپل اخلاق، خپل لباس او خپل جامې ته دې وګوري چې آیا دا اسلام سره تړاو لري او که نه. الله رب العزت د دوزخیانو او جهنمیانو د خوراک او څښاک په هکله موږ ته څه فرمایي؟ اگر که دوزخیانو ته چې کوم خوراک او څښاک ورکول کیږي هغې ته په یوې معنا خوراک او څښاک نشي ویل کیدی، خو دا چې هلته نور څه نشته نو ځکه دوی د دا ډول ناوړه شیانو خوړلو او څکلو ته اړ کیږي. الله رب العزت په سورة کهف کې فرمایي وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل یشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. الله رب العزت فرمایي که دوی د تندې له کبله فریاد وکړي نو په داسې اوبو سره به د دوی فریاد واخیستی شي چې د ویلو شوو مسو په څیر به وي. هغه اوبه به د ویلو شوو مسو په څیر وي، د دوی مخونه به کبابوي. هغه ډیر ناوړه څښاک او دوزخ ډیر بد د ګټې اخیستنې ځای دی. همدارنګه الله رب العزت په سورة الصاد کې په 50 آیت کې فرمایي هذا فلیذوقه حمیم وغساق. دغه دی ګرمې اوبه او نوونه نو ویڅکئ تاسو، دا ستاسو لپاره د څښاک شی دی. الله رب العزت په سورة محمد کې فرمایي وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، او دوی ته به جوش اوبه ورڅکلی شي، هغه به د دوی کلمې پرې کړي. د تندې نه به شور کوي، آوازونه کوي، خو الله به دوی ته داسې اوبه ورکړي چې کله هغې کاسې ته خوله نږدې کړي د مخ غوښې به په هغې کاسه کې پرېوځي، او کله چې وڅکي نو هغه ګرمې اوبه چې د مسو په شان لکه مس چې ویلې کړي د دوی سینې ته ورشي، کلمې به ورته ټوټه ټوټه کړي، لکه چې الله فرمایي فقطع امعاءهم. د دوی د خوراک په هکله الله فرمایي په سورة دخان کې ان شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغل الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. الله رب العزت فرمایي بېشکه د زقوم ونه او د زقوم درخته د ګنهګارانو خوراک ده. هغه به د ویلې مسو په څیر په کلمو کې جوش خوري لکه د ګرمو اوبو جوش، او د الله رب العزت له طرفه به حکم وشي چې دا دوزخي ونیسئ، دوزخ منځ ته یې کش کړئ، بیا یې په سر ګرمې اوبه ورتویې کړئ، او الله به دا ورته وایي چې وسکه، بېشکه ته خو د لویي او عزت څښتن وې، بېشکه دا هغه څه دي چې تاسو پکې شک کاوه. همداراز الله رب العزت په سورة حقه کې فرمایي ولا طعام الا من غسلین لا یأکله الا الخاطئون. او نه د دوی لپاره د زخمونو له خوناب پرته بل خوراک شته چې هغه له خطاکارانو پرته بل څوک نه خوري. هغه خلک چې په دنیا کې د خوږو او خوندورو خوړو عادت لري، که د هغوی په خوراک کې څه ناڅه مالګه یا مرچ زیات شي هغه به د دوی د ستوني نه نه ښکته کیږي. لږ دې پام وکړي داسې خلک په آخرت کې به د دوزخیانو د زخمونو او د زقوم تریخ او ازغن بوټی څنګه تر ستوني ښکته شي. هغه خلک چې لږ ګرمې اوبه نشي څکلی هغه خو دې لږ پام وکړي چې هلته به د دوزخ په اور جوش شوې اوبه او ګرم نوونه څنګه څکي. د ژغورنې لاره چاره څه ده؟ دا به واورو قدرمن اورېدونکو، خو د دمې نه وروسته. تر حبیب یې صد قسم را پریشي یې خبر دی، وایي زه ولاړم که زما پر لاره راغلس بختور دی، که چا لار کړله غلطه و عذاب ته به رسېږي
کچالار کړله غلط وعذاب ته برسېږي ماشومتوب و ځواني توب سو پریحان دي خزانې دي د دنیا شیرین وختونه زنده باد په شان تېرېږي. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. له دې اغزن خوراک او ګرم څښاک څخه د ژغورنې او خلاصون یوازینۍ لاره چاره دا ده چې تر ځان خوښې ژوند تیر شو او د خدای خوښې ژوند تیرولو هڅه وکړو. د نفس پلوي ونه شي بلکې یوازې او یوازې د الله رب العزت اطاعت او مننه وشي. هغه څوک چې په دنیا کې خدای خوښه ژوند تیر کړي هغه ته به په آخرت کې ځان خوښه نعمتونه الله ورکړي او هغه څوک چې په دنیا کې د خپل د خوښې ژوند تیروي د الله رب العزت رضا او د الله رب العزت خوښه هغه بالکل په فکر او په ذهن کې هم نه ګرځوي د هغه نتیجه به جهنم وي چې د هغه د اور او زنځیرونو خوراک څښاک او خواریو او ضلالت. او هغه څوک چې په دنیا کې د خپل خوښې مطابق ژوند تیروي د الله رب العزت احکام او اوامر تر پښو لاندې کړي وي او کله هم په خپل ژوند کې د الله رضا نه لټوي نو د هغه نتیجه به جهنم وي هغه جهنم چې مخکې تاسو بیان واورېده. ډېر داسې خلک شته په دنیا کې چې تل دې لپاره زیار وباسي چې زما د دنیا ژوند څنګه ښایسته او په نعمتونو کې تیر شي خو کله هم دې لپاره زیار ونه ایسته چې زه د آخرت خپل ژوند څنګه ښایسته کړم او هغه ژوند زما څنګه خوښ تیر شي. الله رب العزت د جهنمیانو د لباس او د جامې په هکله فرمایي لکه په صورت حج کې 19 آیت کې فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم. الله رب العزت فرمایي نو هغه کسان چې کافران دي د دوی لپاره د اور جامې پرې کړي د دوی په سرونو به جوش اوبه اورتویې کړی شي او د الله رب العزت په عذاب کې به ګرفتاره وي. دا به د دوزخیانو د جامې او د لباس حال وي عین تر دې چې د دوزخي به څپلۍ هم د اور وي بلکې تر ټولو د کمې درجې عذاب والا به هغه څوک وي چې د اور څپلۍ به په پښو وي او په سر کې به ماغزه ایښیږي. لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دوزخیانو کې به تر ټولو کم عذاب لرونکی هغه وي چې د اور څپلۍ به په پښو وي یا د اور څپلۍ به هغه ته واغوستله شي او د هغه له وجې به دماغ د کټوې په څیر ایشي او دای به دا خیال کوي چې تر ما به سخت عذاب چاته نه ورکول کیږي یعنی تر ټولو به سخت عذاب زما وي او حال دا چې تر ټولو سپک عذاب د دې دی. الله چې کله جهنمیان جهنم ته ولیږي نو هلته به جهنمیان په جهنم کې یو پر بل باندې لعنت وایي او یو بل به ملامتوي لکه الله رب العزت په صورت اعراف کې 38 آیت کې فرمایي کلما دخلت امة لعنت اختها. هر وخت چې دوزخ ته کومه نوې ډله داخلیږي د ځان په څیر پر بل دوزخي ډله به لعنت وایي. هغه کسان چې د دین پلورونکي دي یا دنیا پرسته پیران دي چې د دوی تر شا خلک روان دي کله چې جهنم کې دا حالت ویني دوی به حیران پاتې شي چې دوی هم په اور کې سوځي او هغه کسان چې دوی ورپسې په دنیا کې روان ول هغوی هم په اور کې سوځي. او حال دا چې دې دین پلورونکو او دې جاهله پیرانو د خپلو پیروانو لپاره دنیا ګل و ګلزار جوړه کړې وه چې تاسو زموږ پلوي کوئ تاسو لپاره هیڅ کمه ناکامي نشته نه په دنیا کې او نه په آخرت کې خو هغه مهال به خبره سپینه شي بیا به یو پر بل باندې لعنت وایي پلویان به یې وایي تاسو موږ بېلارې او بدبخته کړو. هغه کسان چې مشران دي هغوی به وایي تاسې له موږ څخه غټ خلک جوړ کړي ول او موږ مو د لویي او تکبر په نشه کې غرق کړي وو لکه چې الله رب العزت د دوی بیان په سورة المؤمنون کې کوي وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. الله وی هغه مهال چې دوی په دوزخ کې یو له بل سره جنجال کوي نو کمزوري او پیروان به هغه لویي کوونکو کبرجنو ته ووایي بېشکه موږ خو ستاسو پلویان یو آیا اوس له موږ څخه د اور یوه څه برخه ګرځولی شئ
کبرجن او مشران به ورته وایي موږ او تاسو ټول په دوزخ کې یو بېشکه الله رب العزت د بندګانو ترمنځ فیصله کړې ده یعنې اوس یو د بل سره مرسته نشو کولی او یو د بل کومک نشو کولی. دنیا کې ځینې خلک دي چې تر ځینې بدبخته او منافقینو مشرانو تر شا روان دي. دې ته ګوري نه چې دا مسلمان دی او که نه دی، دا کمې لارې ته ماره سوي. همدارنګه ځینې داسې خلک هم شته چې په نامه پیرانو پسې روان دي چې هغه پیر په خپله د الله د حکم تابع نه دی، د الله رب العزت د شریعت تابع نه دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو تابع نه دی، بلکې هغه د چرسو د بېحیایي تابع دی او مریدان پسې روان دي. الله به دا ټول جهنم ته بیایي. د هغه چا نه طریقت او بیعت وکړئ چې هغه د الله په کلام باندې عالم وي، د رسول الله په احادیثو باندې عالم وي او د رسول الله د سنتو او د دین پوره تابع وي. دوزخیان چې کله په جهنم کې سوځي هغوی به کله کله جنتیانو ته چیغې او نارې کړي، ورته به ووایي لکه چې الله په سورت اعراف 50 آیت کې فرمایي ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. دوزخیان به جنتیانو ته ورنارې کړي چې پر موږ خو د اوبو یا هغه نعمت چې تاسو ته الله درکړی یو څه فیض او احسان وکړئ. جنتیان به ورته وایي بېشکه الله رب العزت دا شیان پر کافرانو حرام کړي دي. کله به جهنمیان د دوزخ مشر او مالک ته نارې وهي لکه چې الله رب العزت په صورت زخرف کې اویم آیت کې فرمایي ونادوا یا مالک لیقضي علینا ربک قال انکم ماکثون. دوزخیان به نارې کړي چې ای مالکه ستا رب دې موږ ته مرګ راولي. هغه مالک به ورته وایي تاسو به تل تر تله دلته یاست، مرګ به درته نه راځي او د الله رب العزت عذاب به څه کوي. دا خبره له ذهنه وباسئ چې مرګ به ستاسو مصیبتونه او غمونه پای ته ورسوي. هلته به مرګ ته هم مرګ راشي او له عذاب څخه د خلاصون وروستۍ هیله به هم پای ته ورسیږي. دوزخیان به له یوې او بلې خوا ناهیلې شي، آخر به نیغ په نیغه الله رب العزت ته چیغې او نارې کړي لکه چې الله رب العزت په سورة المؤمنون کې فرمایي ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. ای زموږ ربه موږ له دې دوزخه وباسه، که موږ بیا داسې بد وکړل نو یقینا موږ به ظالمان یو. الله رب العزت به ورته وایي په دغه دوزخ کې خوار او ذلیله اوسئ او له ما سره خبرې مه کوئ. کله چې جهنمیانو ته دا ثابته شي چې له دوزخ څخه د وتلو او دنیا ته د بیرته تګ نور هیڅ امید نشته، نو د دوزخ مشر ته به ووایي چې په عذاب کې خو لږ سپکوالی راوله، یا د الله رب العزت نه دا وغواړه چې موږ ته په عذاب کې لږ سپکوالی راولي. لکه چې الله رب العزت په صورت مؤمنون کې فرمایي وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دوزخیان به د دوزخ چارواکو ته وایي چې خپل رب ته دعا وکړئ چې یو ورځ خو دې د عذاب راڅخه سپک کړي. هغه به ورته ووایي آیا تاسو ته د الله رسولان له ښکاره دلایلو سره نه و راغلي؟ تاسو د الله له عذابه نه وی ویرولي؟ دوی به ورته وایي ولې نه راغلي ول؟ د دوزخ چارواکي به ورته وایي نو په خپله دعا وکړئ، یعنې موږ ستاسو په حق کې دعا نه کوو، خو کافران به دعا کوي او د کفارو دعا به بې ګټې وي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې په هغه باندې الله رب العزت موږ د جهنم نه وساتي. په پټو سترګو هر چا پسې مه روانېږئ، د هغه څېړنه او تحقیق وکړئ چې آیا دا د الله د دین پابند دی که نه دی، د الله د احکامو پابند دی که نه دی. هر څوک چې مشر شه موږ ورپسې پښې لوڅې کړې، که هغه بېدینه و که مسلمان و، یا هر چا چې د پیرتوب دعوه وکړه موږ ورپسې روان شو، د دې تحقیق هم ونه که چې دا د الله د دین او د رسول الله د سنتو د حدیثو پابند دی که نه دی. هلته به هیڅوک هیڅ چاته ګټه نشي رسولی غیر د خپل د عمل نه. نو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوس. یو ارمان د ماشومتوب مې پوره نه سو، بیا ځواني سوه، د ځواني ارمان غوټې
ځواني تېره سوه پېرې سوه قیمتي وختونه ولاړل هسې هسې بازل کېږي قیمتي وختونه ولاړل هسې هسې بازل کېږي ماشومتوب و ځواني توب سو پیرې هم دې خزانې دي د دنیا شیرین وختونه زینده‌باد په شان تېرېږي د ژوندون اوږده کلونه راشمار سو سوګړه